پر روان وخت کې به زمان خان د دنیا یو خطرناک او مشکل ترین فاست بولر وي. د پاکستان یو پخوانی لوبغاړي د زمان خان په باره کې ډېره غټه دعوه کړې ده او بل طرف ته شعیب اختر شاهین افریدي او شاداب خان ته ډېر سخت غوسه شوی دی چې دا ولې او د ورلد کپ دپاره د پاکستان 15 بیسټ او خطرناک فاست بولران کوم وي. نو ټول معلومات ترله په دې ویډیو کې در کوم. نو دا ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ او د نورو کرکټ مینوالو سره ضروري شریک کړئ. د پاکستان کرکټ ټیم یو پخوانی فاست بولر او په اوس وخت کې د لاهور قلندر سی ای او عاقب جاوید د جیو سپر په پروګرام کې ویلي چې پر روان یو څو کال کې به زمان خان د دنیا یو خطرناک ترین او مشکل بالر وي چې د دنیا غټ بیټسمنان به ترې یریږي. عاقب جاوید ویل چې په اوس وخت کې په ټوله دنیا کې زمان خان په شانتي ټیلنټډ او کوالټي بالر نشته چې ټیم د مشکلاتو نه ایستلی شي او اخیری اوور میس کولی شي. که تاسو ګورئ لاهور قلندر چې مسلسل 2 کاله د پی ایس ایل فاینل میچ ګټل نو فريق کې د زمان خان ډیر مهم کردار و. زمان خان په اوس وخت کې د پاکستان کرکټ ټیم یو داسې فاست بولر دی چې په اخیری اوور کې ټیم د مشکلاتو نه ایستلی شي. او شعیب اختر شاهین افریدي او شاداب خان ته ډیر سخت غوسه شوی دی او بل طرف ته جنید خان شاهین افریدي او شاداب خان له هم ډیره ښه مشوره ورکړې ده. شعیب اختر ویلي چې شاهین افریدي او شاداب خان ته نو پکار چې د انګلند د ټي 20 بلاست لیګ لتلی وي ځکه چې شاهین افریدي او شاداب خان وس د انجری نه راواپس شوي دي. شعیب اختر په خپل جاری ویډیو پیغام کې ویلي چې د شاهین افریدي بالینګ لاغه شانتي نه دی، په بالینګ کې هغه شانتي ریدم نشته او که چېرته شاهین افریدي د انګلند پر لیګ کې دوباره زخمی شو د شاهین افریدي په کیریر باندې به ډیر بد اثر وشي او د پاکستان د بالینګ اٹیک به نور هم کمزوري شي. شعیب اختر ویلي چې شاهین افریدي د بالینګ په ځای باندې اوس بیټینګ له ډیر زیات فوکس ورکړی دی او په بیټینګ باندې زیات مهنت کوي چې د دې د وجې د شاهین افریدي بالینګ رو تر رو خرابېږي چې دا ورله شاهین افریدي ډیره غلطه مشوره ورکړې ده. شعیب اختر ویلي چې شاهین افریدي په کار دی چې بیټینګ مکمل پرېږدي او په بالینګ باندې صحیح فوکس وکړي چې د شاهین افریدي بالینګ بیرته حق شانتي برابر شي. نو تاسو وایئ چې شعیب اختر شاهین افریدي ته خبره ټیک کړې ده او کنه اوس چې کوم د انګلند لیګ شروع دی نو په هغې کې شاهین افریدي په بالینګ کې دومره ښه کارکردګي نه ده کړې لکه څنګه چې بیټینګ ښه کړی دی. شاهین افریدي یو فاست بالر دی نو شاهین افریدي له اوس نه دی پکار چې بیټینګ زده کړي او خپل بالینګ هیر کړي. زما خیال له شعیب اختر دا خبره ټیک ده چې شاهین افریدي صرف او صرف په خپل بالینګ باندې فوکس وکړي. بل طرف ته جنید خان هم شاهین افریدي او شاداب خان له ډېره ښه مشوره ورکړې ده او په پاکستان کرکټ بورډ باندې ډېر سخت تنقید کړی دی. جنید خان ویلي چې دا د پاکستان کرکټ بورډ نه لایقي دی چې شاهین افریدي او شاداب خان یې د انګلند لیګ له لیږلي. که چېرته شاهین افریدي او شاداب خان د انګلند په لیګ کې زخمی شي نو بیا پاکستان کرکټ ټیم څه کوي؟ بیا پاکستان کرکټ ټیم چې کم بالینګ لاین دی دا به څوک سمبالوي؟ جنید خان ویلي چې شاهین افریدي او شاداب خان دا پاکستان دوه مین کلاریانو نو پاکستان کرکټ بورډ ته پکار و چې دوی له اجازت نه ورکړي چې انګلند لیګ د فار تلی وي. جنید خان ویلي چې د انګلند د لیګ بر زمان خان او اسامه امیر د پاره ډیر ښه ثابت شي دوی په کې ډیر ښه تجربه وشي ځکه چې دوی په اول ځل باندې تللی خو شاهین افریدي او شاداب خان ته پکارو چې د انګلند د لیګ لنوي تلی او آرام او دمه کړی وي او د ورلد کپ د فاره تیاری کړی وي. د جیو سپر په پروګرام کې د عاقب جاوید نه دا پوښتنه هم وشو چې د ورلد کپ د فاره د پاکستان په ټیم کې کم 15 بالران شاملول غواړي. عاقب جاوید ویل چې پاکستان سلیکشن کمیټې ته پکار دي چې دا 15 بالران د ورلد کپ د فاره په سکواډ کې شامل کی. اول نمبر باندې شاهین افریدي، حارث رؤوف، نسیم شاه، احسان الله، زمان خان او محمد وسیم وزیر. نو د پاکستان چې کوم بالینګ اٹیک وي نو دا به بیا د دنیا نمبر 1 بالینګ اٹیک وي. ټول ورلد کپ کې به پاکستان د بالینګ لاین د بالینګ اٹیک د ټولو نه زیات مضبوط او خطرناک وي. نو تاسو خیال لرئ چې شعیب اختر او جنید خان شاهین افریدي او شاداب خان له مشوره ورکړې ده او کنه؟ خپل رائے زما سره په کمنټ سیکشن کې ضروري شیر کړئ. ملاویږو په بل ویډیو کې. د الله په امان.